رحیم سلام علیکم ګران زده کوونکو ښه راغلاست د الجبر لوسته هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د الجبر درسونه مو له لومړي سر څخه تعقیب کړي وي. کوشش وکړئ درسونه د لومړي سره در سره تعقیبوئ. دې چینل کې ټول درسونه کیمیا فزیک ټول خپریږي. کوشش وکړئ هغه هم در سره وګورئ او کوشش وکړئ چې کور کې کوم کتابونه در سره دي هغه در سره د درسو سره داسې موازي تکراروئ، سوال نه کاروئ. کوم ځای کې چې مشکل لري هغه سوال رالېږئ. ګران زده کوونکو نن درس چې تاریخ تقریبا کال د 1400 یوم کال اتمه میاشت 30 تاریخ ده او ساعت هم چې ده تقریبا 11:20 د شپې دي. یعنې د ویډیوګانې ټولې د شپې خوا نه جوړیږي. نو کوشش کوئ چې ښه ګټه هم ترېنه واخلئ، نور ملګرو ته هم ورسوئ او کوم د لایټنګ مشکل چې هغه هم نو بخښنې سره هغه کوئ. په نظر کې مه نیسئ، فقط تختې ته هغه درسو ته متوجه اوسئ. کوم ځای کې چې مشکل یې هغه انشاءالله را سره په کومنټ کې مسنجر رقم چې کوی شئ شریک کړئ، انشاءالله ډېر زر به حلیږي. ګران زده کوونکو نن لوست کې موږ له خیره د حقیقي عددونو د تفریق عملیه وایو. یعنې موږ په مخکې لوست کې جمع عملیه په مخ ته وړې وه. نن لوست ته راځو له خیره موږ به تاسو چې وایو د حقیقي عددونو د تفریق عملیه دا عملیه مخ ته وړو. ګران زده کوونکو حقیقي عددونه څه رقم تفریقیږي؟ ډېر ساده. تاسو خو جمع زده کړه که نه؟ جمع هم زده کړه. اوس تفریق هم هماغسې کېږي. وایي څه رقم کله چې موږ ته تفریق عملیه راکول کېږي وایي تاسو لومړی کار چې کوئ د مفروق علامه تبدیله کړئ. مفروق علامه چې هر څه مثبت و منفي کوي، منفي و مثبت کوي. د تفریق عملیه خپله جمع ته وړي او جمع عملیه خو موږ زده ده هماغسې بیا جمع غوندې حلوئ. ځکه څه رقم تاسو خو ګران زده کوونکو په دې باندې پوهېږئ کله چې یو سوال موږ ته راکول کېږي چې وایي چې A منفي B صحیح ده. نو دلته تاسو پوهېږئ چې تفریق کې دغه اول جز چې ده دا مفروق منهو ده، مفروق منهو ده که نه؟ او دویم جز چې ده ګران زده کوونکو هغه مفروق ده. دویم جز چې ده مفروق ده صحیح ده. نو دلته هم تاسو کله سوال درکول د مفروق علامه بدلوئ نو دغه تفریق عملیه خپله جمع ته وړي. څه رقم مثلا موږ ته وایي منفي 15 منفي شي منفي شپږ داسې دا راته حل کړي ستوني شکل ده صحیح ده. نو تاسو به اولي کار چې کوئ د دې علامه به چې کوئ منفي به چې کوئ تغییروئ دا به ولیکئ چې مثبت. دا مثبت کړه دا خپله جمع ته وړي. دا چې ولې جمع ته وړي پرې غږیږي یعنې دغسې به کوئ. دا هم چې کله واړو ستوني شکل باندې اوس به یې حل کوئ. جمع ته وخت جمع هم زده ده مخالف عددونه مختلف علامه چې تفریقیږي. شپږونه چې 15 لږ څو پاتې کېږي یو پاتې کېږي. علامه د غټ عدد څخه مثبت یو چې شو ځواب شو. یا فرض مثال موږ ته سوال راکول کېږي منفي 12 منفي شي مثبت لس داسې موږ اول شی علامه به یې بدلوئ. علامه چې بدله کړي د دې علامه څه کېږي منفي. دا منفي کوي دا منفي شو. د علامه خپله چې عملیه چې ته لاړه جمع ته لاړه. جمع هم زده ده دواړه هم علامه دي. یو منفي نه یو منفي 12 او 22 منفي 22 ځواب ده. یا فرض مثال مثبت شل منفي شي منفي شل داسې موږ ته یې حل کړي. دلته علامه اول بدلو مثبت شو، دلته عملیه جمع ته لاړه. مثبت او مثبت دواړه جمع کوو مثبت کېږي. مثبت شل او شل څو کېږي 40 مثبت 40 دی ځواب ده صحیح ده. علت څه ده ګران زده کوونکو چې موږ دلته علامه بدلو؟ علت دا ده ګران زده کوونکو که دا سوال موږ سطري حل کړو نو دلته دغه عملیه منفي چې ده په دغه منفي کې ضربېږي. منفي په منفي کې مثبت کېږي او د عملیه چې کېږي بدلېږي. یعنې څه رقم موږ لرو منفي 15 منفي شي منفي شپږ. نو دا که سطري موږ حلو داسې وایو د منفي 15 نه یعنې منفي 15 نه منفي شي یعنې منفي شي څو منفي شپږ قوس ورکوو منفي شپږ. اوس لیکو منفي په منفي کې ګران زده کوونکو مثبت کېږي. نو تاسو هغه د ولید چې موږ علامه هلته څه کړې وه بدله کړې وه. یعنې هدف دا و چې د علامه په دې کې ضربېده. نو مثبت شپږونه چې 15 لاړ شي مثبت څو پاتې کېږي مثبت یو پاتې کېږي. دغسې موږ پکې سوال حلوو. یا مثلا یو بل سوال کارو موږ ته وایي چې منفي شپږ منفي شي ترې منفي اووه صحیح ده. موږ منفي شپږ په خپله منفي کې مثبت و د اووه نه چې شپږ لاړ شي یو پاتې کېږي او علامه هم د اووه نه اخلو مثبت څو ده مثبت یو. یا فرض مثال بل سوال د مثبت 2 ده منفي شي منفي 3 ده منفي شي منفي 15 ده منفي شي مثبت لس ده. دا سوال ده صحیح ده. څو دانې لري مثلا اول علامې قوسونه ضربو مثبت 2 په خپله منفي کې مثبت 3 منفي کې مثبت 15 منفي مثبت کې منفي لس 2 جمع 3 یعنې ټول مثبت یو مثبت نیسو 2 جمع 3 15 15 15 لس منفي څو لس متضاد عددونه دواړه خلاص ځواب یې څو راغی ځواب یې 0 راغی صحیح ده. دا ځواب 0 شو. یا بل سوال لرو ګران زده کوونکو وایي چې منفي 4 منفي شي ترې مثبت 15 منفي شي ترې مثبت 2 منفي شي ترې منفي 12. دا سوال حلوو. څه رقم منفي 4 په خپله منفي مثبت کې منفي 15 کېږي صحیح ده. منفي مثبت کې منفي 9 کېږي منفي کې مثبت 12. اوس منفي نه یو منفي 4 او 15 څو کېږي 9 9
و کېږي 14 مثبت څو ده 12 د 14 نه چې 12 لاړ شي پاتې کېږي 4 علامه د 14 نه اخلو منفي څو شو منفي 4 ځواب څو شو منفي 4 یا همداسې موږ ته سوال راکول کېږي منفي 1 پر 2 منفي شي منفي 1 پر 3 منفي شي مثبت 2 پر 15 دا سوال حلو سوال لیږي سره هم منفي 1 پر 2 په خپله او قوس در کې منفي منفي کې مثبت 1 پر 100 ده 3 منفي مثبت کې منفي 2 پر 100 ده 15 مخرج مشترک درې وړو کې نیسو مخرج به 10 نیسو په درې وړو تقسیم کې 10 په 2 تقسیم کې څو کې 15 منفي 15 صورت کې ضرب کو مثبت 10 تقسیم 3 څو کېږي لاس په یو کې لاس شو منفي 10 تقسیم 15 شپږ په 2 کې 12 داسې اوس منفي 12 او 15 منفي 15 هغه چې ده لس کېږي منفي 15 منفي 15 او منفي 12 منفي 18 پر 10 اختصاریږي نه همدغه شی شو ځواب بل سوال ته ګران زده کوونکو راځو سوال د داسې مثلا موږ ته راکول کېږي چې منفي 2.1 منفي شي 3.2 مثلا منفي شو صحیح ده خو جمع راغی دلته دا سوال موږ حلوو مثلا دغه مثبت نیسو صحیح ده دا څنګه حلوو مثلا دا سوال داسې لیږي چې اول عدد لیکو 3.2 دویم لیکو 2.4 عددونه مختلف علامه دي تفریقوي 15 نه 4 لاړ شي یو پاتې کېږي 2 نه 15 نه یو ورته ورکو 12 نه 15 لاړ شي څو پاتې کېږي 9 پاتې کېږي دلته 0 دی ورکو لس نه یو لاړ شي 9 اشاره په خپله 3 نه چې 2 نه چې 2 لاړ شي 0 غټ عدد څو ده مثبت نه علامه چې نیسو مثبت نیسو دغه سوال موږ پکې حلوو صحیح ده یا سوال بل راځي ګران زده کوونکو داسې وایي چې منفي 2 صحیح 1 پر 2 منفي 1 صحیح 1 پر 3 صحیح ده سوال حلو اول منفي په خپله 2 4 جمع یو 15 پر 2 منفي کې ضربه مثبتېږي ساده یو 3 جمع یو 4 پر 100 ده 3 مخرج مشترک نیسو مشترک مخرج شپږ تقسیم 2 3 15 کې 15 منفي 15 جمع شپږ تقسیم 3 2 4 8 مساوي کېږي د منفي 15 نه چې 8 لاړ څو پاتې کېږي منفي 1 پر شپږ دی ځواب شو منفي 1 پر شپږ ګران زده کوونکو چې ده ځواب ده همدا سوال راکول کېږي ګران زده کوونکو لیکو چې قیمت مطلقه د منفي 9 منفي شي قیمت مطلقه د منفي 10 منفي شي قیمت مطلقه د منفي 12 سمه ده دا سوال حلو د منفي 9 قیمت مطلقه خو کېږي دا علامه خو نه تبدیلېږي په دې چې قیمت مطلقه کې نه ده د علامه منفي په خپله د منفي 10 قیمت مطلقه 10 کېږي منفي په خپله د منفي 12 قیمت مطلقه 12 کېږي و په خپله منفي 10 منفي 12 منفي 22 د 22 نه چې ولاړ شي ګران زده کوونکو 15 پاتې کېږي دغه علامه هم د غټ عدد څخه منفي 15 څه شو ځواب شو صحیح ده یا همدا سوال راکول کېږي ګران زده کوونکو چې قیمت مطلقه ده پای منفي 3 نیسي صحیح ده منفي کې قیمت مطلقه د څو نیسو مثلا 15 یا پای منفي 2 صحیح ده دا سوال راکول کېږي موږ ته دا سوال حل کړي جدا باسو دا اول دلته راځو دا عدد ده پای منفي 3 ده پای لوی ده پای اول لیکو پای منفي 100 ده منفي 3 دلته منفي راغلی او 2 عددونه دي یعنی 2 دا علامه د دوړو کې ضربېږي نو کله چې منفي راځي قوس به ورکولی شي دوړو کې بیا ضربېږي نو پای منفي 2 کې پای اول لیکو منفي 2 بیا ورپسې لیکو اوس پای په خپله منفي 3 کله چې غواړئ ګران زده کوونکي یو علامه په یو قوس کې ضرب کوي دا علامه په دواړو کې په څومره چې دي څو درجې په دې قوس کې ټول کې به ضربوي په پای کې به هم ضربوي په دوو کې به هم ضربوي منفي په پای کې منفي پای منفي کې مثبت 2 منفي پای د مثبت پای سره خلاص د منفي دریونه چې 2 لاړ شي ګران زده کوونکو څو پاتې کېږي منفي یو یعنې ځواب څو ده منفي یو ځواب راځي صحیح ده ګران زده کوونکو دغسې ساده سوالونه موږ حلولی شو بل سوال هم فرض مثال ګران زده کوونکو چې موږ ته راکوي هغه ده مثلا پای قیمت مطلقه ده پای منفي ای صحیح ده منفي قیمت مطلقه ده پای مثبت 2 او دلته هم قیمت مطلقه ده ای منفي قیمت مطلقه ده ای منفي 1 دا سوال ده موږ حلوو صحیح ده دلته موږ سوال حلوو دلته مثلا دغه علامه منفي ونیسو منفي به ونیسو داسې اوس سوال چې دلته حلېږي ګران زده کوونکو اول پای لیکو ولې چې غټ ده د دې نه منفي ای لیکو منفي په خپله قوس لیکو اول پای لیکل کېږي بیا منفي څو لیکل کېږي منفي 2 لیکل کېږي دلته هم ګران زده کوونکو منفي په خپله اول ای لیکل کېږي بیا منفي څو لیکل کېږي یو لیکل کېږي صحیح ده اوس پای منفي ای په خپله منفي ضرب کوي منفي پای مثبت 2 منفي ضرب کوي منفي ای مثبت څو یو منفي پای د مثبت پای سره خلاص منفي څو کېږي ګران زده کوونکو منفي 2 ای صحیح ده او 2 او 1 څو کېږي مثبت 3 ځواب همدغسې یو عدد راوځي
صحیح ده. یا هم داسې فرض مثال بل سوال حلو ګران زده کوونکو چې جذر د دریو منفي 2 صحیح ده منفي شي قیمت مطلقه ده څو ولیکو جذر د دریو منفي څو ده منفي 1 یا منفي یو به ولیکو یا منفي 3 داسې دا سوال حلو. و دلته هم همدغسې خبره ده ګران زده کوونکو اول خو 2 لیکول چې 2 پیلوی ده 2 منفي جذر د څو ده 3 دلته هم منفي په خپله قوس راځي اول به ولیکو 3 منفي جذر د څو 3 اوس 2 منفي جذر د 3 په خپله منفي ضرب کې منفي 3 منفي کې مثبت جذر د 3 جذر د 3 د منفي جذر 3 سره څه شو خلاص منفي 3 نه 2 لټ شي منفي څو ده یو دا سوال موږ دغسې بل درس چې دا په د تفریق په عملیه کې هغه د تفریق د عملي خواص دي د تفریق د عملیه خواص په حقیقي عددونو کې صحیح ده. ګران زده کوونکو څو خواصونه په تفریق کې په یاد دي. لومړی خواص خو دا ده ګران زده کوونکو چې اول خاصیت چې موږ لرو هغه د تړلي سیټ خاصیت ده سیټ خاصیت ده. تړلي سیټ خاصیت په دا معنی ګران زده کوونکو چې دوه حقیقتونه چې کله یو بل سره یو بل نه تفریقیږي یا منفي کوو نو ځواب بل حقیقي عدد کیږي. یعنی داسې نه کېږي چې موږ دوه عددونه حقیقي عددونه یو بل نه تفریق کړو بل شی راوځي حتما بیرته حقیقي عدد کېږي. لکه څه رقم ګران زده کوونکو موږ لرو منفي 15 منفي شي نه منفي 4 کله چې دال کوم ګران زده کوونکو ته راوځي منفي 1 نو دلته منفي 15 چې د حقیقي عدد ده منفي 4 هم حقیقي عدد ده او منفي 1 چې د حقیقي عدد ده نو د دوه حقیقي عددونو د تفریق عملیه حاصل شي کېږي او حقیقي عدد کېږي دې ته تړلی سیټ خاصیت ویل کېږي. صحیح ده. دویم خاصیت چې دا ګران زده کوونکو هغه څه ده د بل چې دا تبدیلی خاصیت ده تبدیلی خاصیت موږ دلته پوه شو ګران زده کوونکو چې تړلی سیټ خاصیت موجود ده په تفریق خو تبدیلی خاصیت نشته. تبدیلی خاصیت څه معنی ګران زده کوونکو چې په تفریق په عملیه کې موږ د تفریق د عوامل ځایونه بدل کو یعنی مفروق ویسو مفروق منه ته مفروق منه راوړو مفروق ته نو دلته حاصل هم ورسره بدلیږي یعنی همیشه په یاد وي چې a منفي b هیڅ کله مساوي نه ده د b منفي a سره یعنی کله چې 15 منفي 2 وایو د ځواب راوځي 3 او که 2 منفي 15 وایو نو ځواب بیا راوځي منفي 3 نو دا دواړه یو بل سره هیڅ کله برابر نشي کېدای نه برابر نه دي خبره ته باید پام وي. درېمه خبره ګران زده کوونکو اتحادي خاصیت ده اتحادي خاصیت ګران زده کوونکو په دې معنی اتحادي خاصیت په دې معنی چې موږ کله په تفریق عملیه کې د دوه څخه ډېر عوامل ولرو یعنی a منفي b منفي c ولرو نو موږ داسې نشو کولی چې هر کوم اول تفریق ویم داسې ګودا دي نه تفریق نه هغه جمع کېږي بل سره خلاص دا خاصیت پکې نشته دا مو عملي کوئ. دلته څلورم خاصیت ګران زده کوونکو عینیت عنصر ده عینیت عنصر ګران زده کوونکو دا معنی ورکوي هغه عنصر چې کله په یو عملیه کې راځي داخليږي او حاصل کې کوم تغییر نه راځي هغې ته د عینیت عنصر وایي یعنی عین شی بیرته درکوي چې دا عنصر باید د دواړو خوانه خي او کیڼ خوانه دواړو خوانه راشي او تغییر رانه وړي داسې نه ده چې یو خوانه راشي بل خوانه نه یعنې څه رقم موږ وایو چې مثلا دلته نشته ده موږ داسې وایو چې a منفي 0 موږ وایو چې a کېږي خو 0 منفي a بیا کېږي منفي یعنې دغه تفاوت یې راوړه یعنې کله 2 منفي 0 وایو 2 وایو خو کله چې 0 منفي 2 وایو ځواب یې منفي 2 کېږي ګوره عملیه کې راغی او تغییر یې راوسته نو دلته موږ په تفریق عملیه کې عینیت عنصر نه لرو دخي خوانه لرو یعنی نسبی عنصر عینیت لرو خو مطلق نه لرو مطلق په دې معنی چې دواړه خوانه باید راشي نو دلته موږ دا خاصیت دلته نه لرو یعنی په تفریق عملیه کې د عینیت عنصر نشته ده. صحیح ده. اتحادي خاصیت هم نه لري تبدیلي خاصیت هم نه لري او د تړلي سیټ خاصیت بیا لري. صحیح ده. دا ګران زده کوونکو د تفریق عملیه هیله ده چې پوه شوي اوسئ کوشش وکړئ د درسونو چې درته رسیږي نور ملګرو ته مو رسوئ ښه وخت ولرئ زه په مخه